بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې درس چې دی how to create one to many relationship in image access program. په تیر کلاس کې مونږ د one to one relationship practical مثال جوړ کړی او چې څه ډول کولای شو one to one link یا relationship جوړ کړو. نن چې دی راځو د دوه ټیبلونو ترمنځ چې دی one to many relationship جوړو. اکسس پروګرام ځان ته اوپن کوم، تر دې وروسته کریټ ته راځم، خپل ټیبلونه جوړوم. یو ټیبل فرض کړه زه یو انسټیټیوټ لرم، هلته استادانو ته یو ټیبل جوړوم او شاګردانو ته بل ټیبل. فیلډونه مشخص کوم، ورته وایم لومړی به ورته ټیچرانو ته یو ټیبل جوړ کړم، ټیچر آی ډي به ورته ولیکو او همدا ډول ټیچر نیم به ورته ولیکو او پروګرام به ورته ولیکو چې کوم پروګرام ته درس ورکوي یو ټیچر. فون نمبر به ورته ولیکو، فون نمبر او سیلری به ورته ولیکو، ادرس مدرس هر څه چې تاسو ضرورت لري هغه ورته ولیکئ. ټیچر آی ډي ته چې دی زه شی انتخابوم، ډیټا ټایپ ورته آټو نمبر انتخابوم، صحیح ده. ټیچر نیم صحیح دی، ټیچر پروګرام هم صحیح دی. فون نمبر ته زه دا هم شارټ ټیک صحیح دی چې دا به نمبر، سیلری به ورته نمبر انتخاب کوم. دا نور ځان سره سیف کوم د چی په نوم باندې، دا د ټیچرز ټیبل. د ټیچرانو انټری ټول زه دلته کوم، اوکې کوم. پرایمري کې ورته نو انتخابوم، اوس ورته نو ورکوم، دا نور کلوز کوم. دا یو ټیبل ما سره جوړ شو. راځم خپل دوم ټیبل جوړوم. ښه، دوم ټیبل د سټوډنټانو جوړوم. په هغه کې چې دی ماته سټوډنټس یا سټوډنټ به ورته ولیکو، سټوډنټ آی ډي ضرورت ده او همدا ډول بل ماته چې دی سټوډنټ نیم ضرورت ده او بل هم پروګرام ضرورت ده چې دا سټوډنټ کوم پروګرام وایي، کم ټیم کې وایي، او همدا ډول فیس او همدا ډول تاریخ هم لیکلی شي. او یو مشترک فیلډ ورته جوړوم، ټیچر آی ډي کوم استاد سره درس وایي، صحیح دی. دلته به ټیچر آی ډي اوس مونږ ورته نمبر انتخابوو، صحیح ده. او سټوډنټس دا به ورته آټو نمبر انتخاب کړو، سټوډنټ آی ډي صحیح شو. ښه، اوس دا ځان سره څنګه کوم، سیف کوم. دې ته وایم چې دا د سټوډنټس ټیبل شو او دا هم څنګه کوم، اوکې کوم او پرایمري کې نو انتخابوم ورته. ښه، اوس خو ما سره دوه ټیبلونه جوړ شو. د دې ترمنځ اوس ما ون ټو مني ریلیشنشپ جوړوم. ډیټا ټولز ته راځم او له دې څخه وروسته رایټ کلیک دلته کوم. کله چې ډیټابیس ټول ته راغلم، ریلیشنشپ انتخابوم او له هغې څخه وروسته رایټ کلیک کوم، شو ټیبل. دا دواړه ټیبلونه ورته ماته دلته شو که ګورې، دواړه یې راته څنګه که شو که. ښه، اوس یې چې دلته شو که ګورې، مونږ سره یو په ون ټو ون ریلیشنشپ کې خبره دا وه چې دواړه ټیبلو کې مونږ او تاسې پرایمري کې انتخابولو. خو په ون ټو مني ریلیشنشپ کې قاعده دا ده چې تاسې به مین او سب ټیبلونه اول مشخص کوئ، بیا هغې نه وروسته په مین ټیبل کې به پرایمري کې انتخابوئ او په سب ټیبل کې به په هغې غورځوئ تر څو فوراً کې هغه مشخص شي. اوس موږ سره دغه ټیچر ټیبل دی، ټیچر آی ډي، ټیچر نیم، پروګرام، فون نمبر، سیلري پکې ده. دا موږ سره یو ټیبل ده. سټوډنټ په نوم ټیبل دی، سټوډنټ آی ډي، سټوډنټ نیم، پروګرام، ټایم، فیس او ټیچر آی ډي دلته هم راغلی. اصلا دا ټیچر آی ډي خو د دې ټیبل ده، خو دلته هم راغلی. نو دلته چې دی دا مین ټیبل شو، دا سب ټیبل شو. اوس څه کار کوو؟ اوس غواړو پرایمري کې مشخص کړو. نو پرایمري کې چې دی مین ټیبل ته مشخص کېږي او مین ټیبل موږ سره د ټیچرانو ټیبل دی. په دې رایټ کلیک کوو، ټیبل ډیزاین ته راځو، ورته دا ټیچر آی ډي موږ سره پرایمري کې شو. دا څنګه کوو؟ سب کوو ځان سره او کنټرول ډبلیو کلوز کوو. ښه، اوس خو دا کار وکړو. اوس دا ټیچر آی ډي اخلم او په دغه سب ټیبل کې په ټیچر آی ډي باندې غورځوم. چې کله ومې غورځوو، ګورې ریلیشنشپ ټایپ څنګه شو، ون ټو مني ریلیشنشپ موږ سره جوړ شو. ښه، چې دا جوړ شو، دغه درې چیکونه څه دپاره دي؟ دا چې کله ان کوم رینفورس ریفرنشل انټیګریټي، د دې څخه هدف دا دی چې کله غلط ریلیشنشپ موږ جوړوو نو دا به موږ ته اجازه نه راکوي. مثلا ټیچر آی ډي اخلو د سټوډنټ نیم سره لینک کوو، که دا چیکانو به موږ نه پرېږدي، وایي دا غلط دی، وایي آی ډي د آی ډي سره لینک کوه، صحیح دی، نمبر د نمبر سره لینک کوه. ټیچر آی ډي څنګه ټیچر نیم سټوډنټ نیم سره وصل کړه، دا خو په صحیح ډیټابیس نه راځي، غلط راځي. کاسکیټ اپډیټ ریلیټډ فیلډز که دا ورته ان کړم او دا ورته ان کړم، کله چې په یو ټیبل کې یو څه ډیلیټوو یا اپډیټ کوو، په ټولو کې تغیرات راځي. نو زه دا کریټ کوم.
چې کله مې دا کریټ کو ګورې ریلیشنشپ څنګه شو ایجاد شو که ریلیشنشپ غواړي چې ډیلیټ کې په همدغه لاین باندې ودرېږي رایټ کلیک وکړئ ډیلیټ وکړئ ریلیشنشپ بیرته ډیلیټېږي ډیلیټ چې پریس کې دا ډیلیټېږي خو زه یې نه ډیلیټوم دا ما سره مین ټیبل دی او دا ما سره سب ټیبل دی دلته چې یو لیکلی دی دې څخه هدف دا دی چې دا مین ټیبل دی او دا پرایمري کی دی او دغه ساین چې تاسې ګورئ دا چې دی د فورن کی ساین دی وایي دا تاسې سره فورن کی دی زه وایم صحیح دی دا نور کلوز کوم موږ لینک جوړ کړم او دا یس کوم سیف شو موږ سره ښه اوس راځم زه دغه ټیچرانو ټیبل ته ښه ټیچرانو ټیبل ته چې زه راغلم زه ورته وایم ما سره څه استادان چې دي ټول لیست کوم ما سره یو فرض مثال د احمد په نوم باندې استاد دی او دا احمد چې دی ډي آی ټي او همدا ډول ډي ایل تدریسوي فون نمبر یې ورته لیکو فرض که دی فون نمبر دی صحیح ده او سیلري ورته لیکو فرض که 12,000 افغانۍ سیلري ده بل استاد موږ سره فرض مثال د خان په نوم باندې ده او دا چې دی شی تدریسوي هغه به ورته مشخص کړو ورته ډي آی ټي تدریسوي او ماوس تدریسوي صحیح ده او ټلیفون شمیره یې څو ده ټلیفون شمیره ده ښه اوس راځم دې ته معاش څومره ورکوو فرض کړه 15,000 دې ته معاش لیک بل استاد موږ سره څوک دی بل استاد موږ سره فرض کړه د یونس په نوم باندې دی یونس خان په نوم باندې او دا کم پروګرامونه تدریسوي دا ډي آی ټي تدریسوي ډي آی ټي او ډي ایل صحیح ده ټلیفون شمیره د ټلیفون شمیره ده معاش یې څو ده 14,000 افغانۍ بل استاد موږ سره څوک دی بل استاد موږ سره د کمال په نوم باندې ده ښه کم پروګرامونه تدریسوي ډي ایل تدریسوي یوازې فرض کړه ډي ایل تدریسوي یوازې دا به ورته ولیکو د ټلیفون شمیره شو معاش یې څو دی 2,000 افغانۍ او همدا ډول بل استاد ورته لیکو چې فرض که بل استاد موږ سره د ربي په نوم باندې دی ربي الله به ورته ولیکو دا کم پروګرام تدریسوي دا ډي آی ټي او دا بل ماوس تدریسوي بل کم پروګرام تدریسوي ډي ایل هم تدریسوي ښه ټلیفون شمیره یې څومره ده د ټلیفون شمیره ده ښه معاش څومره اخلي 10,000 افغانۍ ځکه درې پروګرامونه تدریسوي څومره استادان چې موږ سره دي ټول مکمل دلته لیست کوو صحیح ده چې دا مو کله لیست کړو نو دا څنګه کوم کلوز کوو راځم سټوډنټ ټیبل ته کله چې سټوډنټ ټیبل ته راغلم یو سټوډنټ ما سره راغی نوم یې تورجان دی دی داخله واخیسته کم پروګرام کې ډي آی ټي کې کم ټایم کې 4 بجو کې دی راځي صحیح دی پی ایم به ورسره ولیکم مازدیګر د خوا نه راځي 2,000 افغانۍ مې دې نه پیس واخیستې صحیح دی ټیچر آی ډي اوس ورته مشخص کړي اوس دا خو ما سره ډېر ټیچران دي اوس د هر یو آی ډي خو زما په یاد نه ده اوس داسې کار کوو دلته لوک اپ ویزټ څخه استفاده کوو تر څو موږ د ټیچر آی ډي کې لیست وښیي چې څومره ټیچران دی او نومونه یې هر څه موږ سره راشي هغې نه بیا ورته انتخاب کړو ښه دې کار دپاره زه دا کلوز کوم او چې کله مې یو کن ناټ اډ ا چینج ریکارډ بیکاز ریکوایرډ ښه دلته فرض کړئ زه ورته انتخابوم اوکې به ورته انتخاب کړم دا به ورته زه یو انتخاب کړم صحیح ده اوس خو د ټیچر آی ډي خو استادان ډېر زیات دي او زما د ټولو آیډیانې زده نه دي نو دلته زه باید یو لیست ځان ته جوړ کړم دا کلوز کوم چې کله مې دا کلوز کړ تاسې راشئ بیرته ډیټا ټولز ریلیشنشپ ته راشئ تاسې همیشه چې کله د استادانو آی ډي یا لیست پورته کوئ تاسې به په سب فولډر سب ټیبل کې چې دی کمبو باکس کې به دا پورته کوئ زه راځم رایټ کلیک کوم په دغه سټوډنټ ټیبل کې چې موږ سره سب ټیبل د ټیبل ډیزاین ته راځم چې کله ټیبل ډیزاین ته راغلم دلته دا ټیچر نه دی دا ټیچر آی ډي زه غواړم دا پورته کړم چې کې لوک اپ ته راځم دا کمبو باکس کې پورته کوم صحیح ده کمبو باکس ته راځم دا ورته کمبو باکس انتخابوم ښه دا کمبو باکس مې چې ورته انتخاب کړ نو دا لیست د څه شي نه جوړی ټیبل کمبل ټیبل نه ډیټا انتقالوي که خپله لیکي نه زه ټیبل نه انتقالوم خیر اوس دا په خپل حال پرېږدو رو سورس انتخاب کړه کم ټیبل نه یې راوړئ زه ورته وایم چې زه د ټیچر ټیبل نه دا ډیټا راوړم ښه دلته دې ټکو باندې کلیک کوو او do you want to create a query no نو دلته خو کمبو باکس مو پورته کړ رو سورس ټایپ مو ټیبل ورته انتخاب کړ او همدا ډول دلته مو دا ورته انتخاب کړ چې زه دا ټیچرانو نه راوړم ښه له دې څخه وروسته زه ورته دا انتخابوم او دا ورته یس کوم چې کله مې یس کړ د دې ځای ورته وایم دا ټیچر آی ډي ماته راواخله لیست کې او ټیچر نیم راواخله صحیح دی دا دوه ما ورته انتخاب کړه ښه له دې وروسته کلوز کوم چې کله مې کلوز کړو ګورئ دا ټول موږ سره راغی اوس ورته څه کوو کالم کوډ ورته وایم 2 کالمونو کې راته شو که هیډینګ یې غواړئ زه ورته وایم بلې او یس که دا
او همدا ډول کالم ویټ نه دی کالم ویټ به ورته یا لیست ویټ به ورته 2 انتخاب کوم صحیح دی دا به ورته 2 انتخاب کوم دا به هم سیف کوم او نور به دا څنګه کوم کلوز به کوم او دا به هم څنګه کوم کلوز کوم او دا به یس کوم اوس راځم دوباره سټوډنټانو ته چې کله سټوډنټان ته راغلم ما سره څوک دی تورجان دی ډي ای ټي شروع کړی 4 بجو کې 2000 افغانۍ مو فیس یې نه اخیستی اوس لیست جوړ شوی کوم استاد سره درس وایي کلیک وکړئ دا مو لیست ټول استادان دلته اوس دلته څومره استادان چې موږ سره واغې راوړو که لسې شلې دېرشې سلې ټول درته راوړي زه ورته وایم کمال استاد سره دا درس وایي صحیح دی دا خبره د خلاص شو ښه اوس راځم بل سټوډنټ موږ سره راغی د یحیی په نوم باندې او دې موږ سره ډي ایل شروع کړ صحیح ده او څو بجې فرض کړه 3 بجې راځي 3 بجې پی ام به دې ته ولیکو 100 روپۍ مو فیس یې نه واخیستې 3000 افغانۍ ښه کوم استاد سره درس وایي استاد کلیک وکړه احمد استاد سره درس وایي ښه دا دې په دې بل استاد څوک دی بل شاګرد راغی د یونس خان په نوم باندې صحیح دی یونس خان موږ سره چې دی ماوس پروګرام وایي او دا چې دی 9 بجې راځي صحیح دی 9 بجې اے ام سهار د خوا نه راځي 100 روپۍ مو فیس یې نه واخیستې 2000 ښه کوم استاد سره دا درس وایي دلته به ورته استاد مشخص کړي چې دا استاد سره درس وایي بل موږ سره چې دی حامد دی صحیح دی حامد دا موږ سره ډي ای ټي وایي صحیح دی ډي ای ټي کې داخله واخیستله 100 بجې راځي دا موږ سره 10 بجې راځي ټایم یې څو دی 10 بجې 10 بجې اے ام راځي 100 روپۍ مو فیس یې نه واخیستې 3000 کوم استاد سره درس وایي تیار لیست کې شته ټیچر آیډیان یې نومونه هر څه ربیع الله سره کمال سره درس وایي دا ښه بل استاد موږ سره څوک دی بل شاګرد راغی هغه فرض کړه د کامران په نوم باندې دی دا موږ سره ډي ایل شروع کړه او فرض کړه 2 بجو کې دا راځي پی ام کې راځي صحیح دی 2000 مو ترېنه فیس واخیسته کوم استاد سره درس وایي دا هم نمبر 4 سره درس وایي بل شاګرد موږ سره راغی فرض مثال د زمان په نوم باندې دی هم موږ سره داخله واخیسته د ډي ای ټي پروګرام وایي او 100 بجې راځي دا موږ سره 6 بجې راځي 6 بجې ډي ام دې نه هم 3000 افغانۍ فرض کړه داخله واخیسته کوم استاد سره درس وایي لومړی نمبر استاد سره درس وایي بل شاګرد موږ سره راغی هغه هم د کبیر په نوم باندې او موږ سره پروګرام شروع کړ د ماوس پروګرام یې شروع کړ 100 بجې 4 بجې راځي پی ام صحیح ده 3000 افغانۍ مداخلت یې نه واخیسته کوم استاد سره درس وایي یاره دا ورته وایم چې نمبر 2 سره درس وایي دویم استاد سره بل شاګرد موږ سره راغی د لال په نوم باندې یا لال جان به ورته ولیکو دا موږ سره ډي ای ټي وایي او دا موږ سره په 8 بجې راځي ټایم یې 8 بجې پی ام دی زه پی ام به ورته ولیکو 2000 افغانۍ مداخلت یې نه واخیسته کوم استاد سره درس وایي دا هم فرض مثال نمبر 1 سره درس وایي څومره سټوډنټان چې راځي تاسې ټول مکمل دلته لیست کړئ چې کله مو دا کار وکړه او ټیچر مو ورته انتخاب کړه زه نور دا څنګه کوم کلوز کوم تاسې اوسئ شئ ټیچرانو ټیبل ته اوس دلته زموږ لینک جوړ شوی موږ سره خو دا استادان دي خو څنګ کې د جمع علامه ده زه غواړم چې دا پر دې باندې پوه شم چې دغه احمد چې ډي ای ټي او ډي ایل دا پروګرامونه تدریسوي دا څو شاګردان لري کم شاګردان دې سره درس وایي د جمع علامه باندې کلیک وکړئ ټول مکمل لیست دلته راغلی ځکه هلته سټوډنټ لیست کې خو موږ ورته ټیچر آی ډي لینک کلی دی که نه هغه لینک جوړ شوی دی او څومره شاګردان چې دې سره درس وایي مکمل دلته څنګه شوی راغلی چې دغه شاګرد دومره فیس ورکوي په دغه ټایم راځي او دغه پروګرام وایي ښه دا دی په دې راځم خان په نوم باندې چې موږ سره استاد دی دې سره څو کسان درس وایي جمع باندې کلیک وکړئ دې سره دا کسان درس وایي ښه دا دی په دې راځم ورپسې ورته وایم دغه کمال استاد سره څوک درس وایي چې کلیک پرې وکړم وایي دغه کسان ورسره درس وایي صحیح ده او همدا ډول ټول کولی شي چې تاسې مکمل دلته د جمع علامه ووهئ مکمل تاسې ته وکړئ دې استاد سره څومره کسان درس وایي دې استاد سره څومره کسان دي دې استاد سره څومره کسان دي دا موږ د څه شي په ترو وکړو دا موږ 1 to many ریلیشنشپ وکړو یعنې یوازې یو استاد مو یو ریکارډ مې د څو ریکارډونو سره څنګه کړ لینک کړه اوس که سلې زرې څومره شاګردان چې د یو استاد سره درس وایي د همغه استاد د لیست لاندې د هغوی شهرت ورسره څنګه کېږي راځي فقط تاسې سټوډنټ ټیبل ته راشئ سټوډنټان ورته لیکئ او چې څومره سټوډنټان ورته لیکئ نو هغه مکمل معلومات دلته اضافه کوئ انټري کوئ او ټیچر ورته مشخص کوئ هغه مربوطه ټیچر ته دلته رسیږي نو دې ته ویل کېږي 1 to many ریلیشنشپ په دې هیله یم چې اوس مو ترېنه برداشت کړی اوسي